اسلام هر هغه بازی یا کېل چې د انسان د صحت لپاره فایده رسي یا د دنیا او آخرت ګټه پر مرتبه وي د اسلام هیڅکله نه نجز کوي. اکه ورزش وي یا کیل وي چې هغه د انسان و صحت ته فایده ورسي، هغه د انسان و بدن ته فایده ورسي، دا په اسلام کې ناجایز نه دی. قرآن عظیم شان کی چې د لهو یا د لعب ذکر راغلی دی که حرام نه کم از کم کراهت خوستا، لیکن په حدیث کې نبی علیه الصلوۃ والسلام درې بازی چې کم دي دا د لهو لعب څخه ایستل دي. یو دا چې سړی د تیراندازه کې دا غشي ولي نشان زده کوي، اکه د توپک د لارې وي، اکه د غشي د لارې یا د بل لارې، دا په اسلام کې ناجایز دی. او دویم دا چې سړی د خپل آس تعذیب کوي، هغه ټرینوي د ځغستا دپاره، په دې باندې لازمن انسانان خو دا بزکشي و ادا کوي، دا هېڅ پروا نه لري، په اسلام کې جایز دی. دریم د خپل کوروالا سره بازی کول یا د هغوی سره خندا یا د هغوی سره وخت ضایع کول چې کوم دی دا په اسلام کې ممانعت نه دی. لهذا معلومه خبره ده، حدیث کې نازل نبی علیه الصلوۃ والسلام ته صحابي و یا رسول الله د پلانکي صحابي سره زه وزغلم مقابله ورسره وکړم، نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته اجازه کړل. معلومه خبره شوه چې ځغستا یا هر هغه کیل، اکه فوټبال وي، اکه کرکټ وي یا بل وي چې د انسان صحت یا دماغ ته فایده رسوي، دا په اسلام کې ناجایز نه دی، دا جایز دی. خو دغه شی بیا موږ په خپل لاس باندې حرام ګرځو، پر دې باندې شرطونه لګوي، پر دې باندې خمار او قمار ایږدي، پر دې باندې پیسې سره ایږدي، دغه په اسلام کې چې کوم دی دا په خپله موږ په خپل لاس ناجایز ګرځو. دا غټ غټ میچونه چې دا کسان به تاسې لیدلي ورته ناست سي، که پلانکي وګټل ته څو راکوې، که پلانکي وګټل زه څو درکوم، پر دې باندې شرطونه ایږدي. دا قمار چې کوم دی موږ په پښتو کې خمار ورته وایي، دا ډېر سخت حرام دی، دا د سود رقم حرام شی دی او دا موږ کوو. یا هر هغه بازی چې دا زموږ خاص کر پښتانه طبقه به یې اختره، دا په اسلام کې هېڅ روایت نه لري، دا حرام دی، نه د دماغ ګټه ده، نه د صحت، نه د دنیا، نه د آخرت ګټه سته. لکه دا کوتر بازی کول یا دغه رقم اګۍ جنګول یا نور داسې کارونه کول چې په هغه کې نه د دماغ ګټه وي، نه د انسان ګټه وي، نه د صحت ګټه پکښې وي، د هېڅ ګټه هم نه، هسې وخت ضایع کول. ګوره د انسان وخت چې کوم دی دا ډېر قیمتي دی، دا انسان باید په مالتو شي باندې ضایع نه کړي، دا انسان باید د دې خیال وساتي، د دې قدرداني وکړي او دا په یو داسې شي کې مصرف کړي چې د دنیا یا د آخرت ګټه پر مرتب وي. په فالتو شیانو کې مصرفول، په فالتو شیانو کې دا ضایع کول د اسلام اجازه نه ورکوي. لہذا که انسان کھیل کوي، بازی کوي، د شریعت تر حدود لاندې هغه کې هېڅ ممانعت نشته. که فوټبال وي، لیکن که فوټبال کې سړی داسې جامه واغوندي چې د سړي عورت لس وي، دا خپله هم حرام کړي او نور کسان هم په حرام کې اچوي. لہذا د دې څه باید موږ تاسو ډېر زیات احتیاط وکړو د دې سره.